د شرقي زون د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو په حمایوي لوجستیک کنډک کې د تخنیک په ورکشاپونو کې د فني او مسلکي پرسونل په هڅو باندې د روان کال په اوږدو کې 1.1 میل سپکې او درنې وسلې په ښه شکل باندې ترمیم شوي دي چې دمګړې د یادې قل اردو په اړوند جزو تامونو کې د استفادې وړ ګرځېدلي دي. موږ د سلا ترمیمول د لیواګانو نه چې موږ ته راځي عموما سلاګانې موږ ترمیموو که M16 ده که چلونو ده امپورټ ده 250 M2 امریکایي او کوزوکیا کې او روسي سلاګانې ټولې عموما دلته موږ ترمیموو او اول د موږ د ورکشاپ ته راځي او دلته یې موږ تیاخلو تسلیمي او بیا دلته دې ورکشاپ ته انتقالوو تثبیت عوارض یې دې ځای کې موږ کوو او نور کاریګر لرو استادان دي هغوی ته بیا موږ تسلیموو هغوی ترمیموي اول یې معاینه کوو چې د میل سیده ده که کوږ اورې دی ګیج ده د میل د سیده کولو دا میل صحیح شو دریم ځل بیا هغه کوو ګیج کوو چې دا میل آزاده ده که روغ ده دا چې دا ګیج ورکوي نه دا چې په دې اندازه کې د دویم خط کې دا جوړ ده او که دا دویم خط داخل ته لاړو بیا دا میل د استفادې وړ نه ده دا بیا موږ هلته بدلو کله چې میل بدل که بل نوی میل ور واچو بیا دا دې ځای نه انتقالو هلته میل پوشونه دي میل پوش پوکاني او تختاني هغه ور واچو او قفاق او میل قفاق او د اضافه کارونه هلته په بل بیرون میز کې موږ بیا تر سره رسو چې هلته پاکاري کېږي نوره ترمیمیږي سلا خلاصېږي موږ چې کوم ترمیمات داخل کې وکول آخري مرحله دې ځای کې بیرون چې دلته موږ پاکاري کوم پرزجات چې هغه کړي پاکاري کړي هغه موږ ورته سر ته رسو او د سلا مکمله تثبیت دلته موږ ختموو لکه په دې شکل باندې چې بیرون یې موږ پاکوو د قفاق او دا شیان بیا موږ خلاصوو دلته چې هلته تثبیت وشو داسې هغه کوي چې مکمل پاک شي دلته نور موږ بیا پاکوو چې بیرون بیا هوا او زنګینیالو باندې موږ ترمیموو پاکوو نور یې دلته تړو دغه RPG چې دلته موږ ترمیم کړی ده او دا سوزنک موږ په خپل لاس باندې دلته جوړ کړی دا کوم پرزجات چې د روسي سلا موږ سره نه هغه دلته موږ خپله جوړ کړي لکه دا سوزنک چې دا داسې استادان موږ سره دي چې دا خپل هم دلته جوړ کړي په لاس دا ماشینونه دي دې ماشینونه هم جوړ کړي دي چې د روسي د شکو د زوکیاکو د پیکاګانو سوزنک کې دلته موږ ترمیم کړي او جزو تامون ته هم چې ورکړي ډېر کامیاب شوي دي د غټو ثقیله سلاګانو بخش ده چې د فیاوا نومیږي دا دلته موږ ترمیم کړي چې دا ډېرې د خرابې راغلې وي دا دلته خپله ترمیم کړي زیات پرزجات یې نه و لکه سوزنک دا خپله دلته ورته پلاسي جوړې کړلې او اوس ثابته دي او انداخته جوړې دي دا بیمیا کوم بیا ورپسې ترمیم کړي چې دا دلته برکي دي دا او دلته سوزنک د لین دغه اخیستل کېږي چې دا هم دلته ترمیم شوی ده